嗨，大家好，درانو دوستانو زه غټ یم زما سلامونه نیټې هیلې عمر نه نن ورځ په بیجینګ کې هوا ډېره ښه ده او اسمان شین دی نو د سهار کار له پای ته رسېدو نه وروسته زما له همکارانو سره یو ځای تاسې ګورئ دغه رستورانت ته راغلی یم او دا د جنوبي اسیا د خوړو رستورانت دی نوم یې زمزم فکر کوم چې تاسې دغه دغسې کلمې هم پیژنئ خو ګورئ زمزم رستورانت Pakistani and Indian traditional halal food او ګورئ اوس مونږ د دغه رستورانت د دروازې پر وړاندې ولاړ یو اوس زما تر څنګ یاسمین او زازی صاحب هم ولاړه ده یاسمین زازی صاحب راځئ هو ستاسې وطنوالو ته دغه رستورانت لنډ پیژنئ او فکر کوم چې تاسې څو ځلې دغه ځای ته راغلی دا په بیجینګ کې د زمزم رستورانت دی او د هندستان او د پاکستان خواړه پکې ورکول کېږي که څه هم د دوی خواړه زموږ د افغانانو پښتنو له خوړو سره ورتوالی لري او خوند هم او بېلابېل خوندونه لري نو موږ دلته راغلي یو ځینې وخت کله کله موږ دلته راشو د اونۍ په پای کې له خپلو ملګرو سره او دلته د زړه خواله او ساعتېرۍ وکړو نن له خپلو همکارانو سره دلته راغلي یو چې د زمزم خواړه یو ځای وکړو د دې زمزم یوه خوبي دا ده چې دا بوفه دی خواړه داسې دي چې یو ټاکلې اندازه پیسې شته هغه پیسې به ورکوي نور نو چې څه خورې هغه خوړلی شي اوس راځه چې ځو مونږ دغه رستورانت ته ننوځو ګورئ د جنوبي اسیا په بڼه سینګار شوی دغه کوچنی تالار کې لومړی پل خو افغانستان پاکستان چین مونږ ټول ښه ګاونډي هېوادونه یو ځو د ډوډۍ خوړلو ځای په دوهم پل کې مونږ دې خوا ګورئ سپوږمۍ زرینه او مینه هم دلته ناستې دي او نور مشتریان هم دلته ډوډۍ خوري اوس زما څوکۍ پیدا کوم او کینې هڅه کوي دغه رستورانت په تیرو څو میاشتو کې د چین په ټولنیزو رسنیو کې ډېر مشهور دی او نوم یې ډېر خپرېږي او ځکه چې ویل کېږي چې بیجینګ د چین پلازمینه دی او هم یو نړیوال ښار دی نو د مختلفو هېوادونو او سیمو خواړه رستورانونه هم په دغه ښار کې پیدا کېږي نو دغه جنوبي اسیا خواړه رستورانت هم د چینایانو خوښېږي نو په دې رستورانت کې څه کوم ډول خواړه پخېږي راځه چې له ما سره یو ځای یې وګورئ ځکه چې دغه رستورانت د بوفې رستورانت دی نو ټول هر کس د هر کس لپاره لګښت شاوخوا اته اتیا یونه دي فکر کوم چې یعنې 1200 افغاني کېږي یو کس خو ګورئ په دې ځای کې شربات شته خو زازی صاحب او کېدای شي چې راته داسې خواړه پیژنئ تاسې د خپل ځان لپاره څه شی انتخابوي وریجې سمبوسه پلاو دا بریاني دي بریاني دا چکنی ده چکنی د سلاد لپاره دا سلاد دی سلاد چکنی
哦，大概上 Chutney پخوا مې د پچینکی د افغانستان په سفارت کې هم کتلای هو او په افغانستان کې هم ډیر خوړل کیږي او دا سلاد ده سلاد مینکباری وایي مینکباری او پچینکی هم دغه شان د غنم وله جوړ شوی فکر نو ځنګړی خواړه دا سوپ ده سوپ خورما پکې څه شی زما جوارو د جوار دانې او خګي وګي دا بریانی دی بریانی بریانی هو ګوري واو اش ایتالیایی دا مکرونی دی پاستا په پښتو څنګه وایي په انګلیش کې مکرونی ورته وایي پاستا دا څه شی دا د چرګ کړی دی د چرګ واخه راي پکې سور مرچ نو تیز وي خوند یې تیز وي نو دا څه شی کوفته دا غوښه کړی دی واخه chicken د چرګ واخه ګاړي پکې شته زما باندې ګاړي بیرني ګاړي یو ډول مساله ده په هند او جنوبي اسیا کې ډېر او دا ډېر لیدل کېږي په افغانستان کې سمبوسا او په دې کې هم لیکي سمبوسا مونږ په پښتو سمبوسا یوازې دوه پاتې نور راوړي دا د چرګ ورته شوی غوښه ده چرګ واخه کباب د چرګ واخه کباب او دا د کچالو کباب باربیکیو اوس اشپاز هالو تاسو ګورئ هغه اشپاز السلام علیکم where are you come from پاکستان هغه له پاکستان څخه چین ته راغلی او دلته پاکستاني خواړه چینایي دوستانو ته وړاندې کوي تاسو ګورئ زده صاحب له اشپاز سره خبرې کوي په انګلیسي او په بله خوا یاسمین د خپل ځان لپاره خواړه انتخابوي څنګه سپوږمۍ څه احساس لري او سپوږمۍ پخوا په کابل کې د یو نیم کال لپاره ژوند کړی ورته دی د افغان خواړو ته ورته دی فکر کوم چې په جنوبي اسیا کې دغه شان خواړه ډېر مروج او ډېر خوړل کېږي افغان خوراکونه ډېر خوندور دي هو زما ډېر خوښېږي زه هم ډېر خوښېږي زما خوښېږي او په بلې خوا هم نور خواړه هم لیدل کېږي هم چې دا څه شی دا سبزی سبزی گازر او کچالو دا میکس گازر کچالو دا دانې د لوبیا پلی مټر دا د یونځوي دو کابلی چنا یا شیرنخود چنا دغه دانې کابلی چنا دلته ورته کابلی چنا نو خو شیرنخود ورته وایي په افغانستان کې شیرنخود او میوې هم شته دا کړی دی نور مشتریان وړي ډوډۍ哇，你觉得这儿的味道好吗？还行吧，我就在这边上边当着板凳食堂吃。دغه مشتری راته ویلي چې هغه د کار ځای دغه رستورانت ته نږدې دی نو هغه د مې په وخت کې او د ګرمۍ ډوډۍ د خوړلو لپاره همیشه دغه رستورانت ته راځي او هغه دغه رستورانت له خوړو سره مینه لري ښه خوند کوي زه وګورم په اخر کې وخورئ خواږه پیرني ورته وایي او دغه ته لیکلي چې دا د ډوډۍ نه وروسته خواږه خواړه دي او ډېره خوږه نو کوچنۍ کاسه له لارې لږه وړي او دغه خواړه د ګاډي سره یو ځای خوړل نه کېږي
orange da pulao rice like basmati rice fried rice what rice 炒饭加点猪哇Zaga shinrang sharbat dakapal zalla para intikhabawan tasikuri أو زاد سعبرات وعيلي شيء هذا نانا شرباتي وصفهم 有股薄荷的味道那不起来一直把蒙古瓦它薄荷哇哟好喝喝换的嘞整个来换的那里我怎么terus angga dostan tol的花路lepara Yasmin 这叫什么那么也吃得在sambusa sambusa أو زي بدير زياد خوري أو زكشة تاتو بفرد توارتان بينو خوان كبي دير خواكين kala paira ki مينا sambusa 这是啥？kurma kurma kurma 猪已经这里他花的里面然后抓他们走了然后什么这可不是找了怕了但是一会儿的引起看到我们我黑的马嘎啦蒙个多对他瓦可比我也要一个谢谢mana na tashakkur wah nazik today wah dah hindi today deh 怎么办呢哈Afghanistan 可以Pechin 可以 non today 的给我们都发忙了 Dari Pakistan Punjab Punjab د هندستان خلک داسې چپاتی خوري چپاتی خوري موږ افغانان او پښتانه بیا غټ خورو کنه خو غټ دی ها这个是北京有哪里玩好的no北京去的别的路去玩路no整个天然龙开花的 restaurant 路呢很好排单体的我fikir我们去在的 أفسوس 玩在大地区我是北京去的土地是أفغان 花路了para restaurant 排单的 KTV 排单的 KTV no fikir我们去看Haga dostan au minawal che zmonga us zmong video ta pamrarna kavi ka frasat urari pasi ham Beijing ta rashi no ka frasat urari pa Beijing ki da Afghan dudiz khardu pa ara restaurant prani ji saudagri ba urari au zaham ba خپل دوستانو ته د افغان دودیز رستورانت واره وکړم او فکر کوم چې به چینایان په د افغانستان خواړه خوښوي سمه ده زده صاحب تاسې څه فکر کوئ په راتلونکي کې که فرصت لري ته په خپله په بیجینګ کې رستورانت پرانیزي ته هم اشپاز یې د چین په نورو ښارونو کې افغان رستورانتونه شته خو د چین په پلازمینه بیجینګ کې بدمرغه افغان رستورانت نشته موږ هم نورو رستورانتونو ته راځو د پاکستان او یا د انډیا او هلته موږ د افغانانو د پښتنو خوراکونو تنده ماتوو خو هیله مو دا ده چې افغان سوداګر په چین کې یو افغان رستورانت پرانیزي او باوري یم چې د دوی رستورانت به بریالی کېږي ځکه چې افغان خواړو سره چینایان ډېره مینه لري هو سمه ده خوندور دي نو دلته نفوس هم ډېر دی البته په بیجینګ کې شاوخوا现在北京有多少人啊یوازې په بیجینګ کې دایمي اوسیدونکي شمېر تقریبا 10 میلیونو تنو ته رسېږي 10 میلیونه خلک یوازې په بیجینګ کې اوسېږي نو باوري یو چې دا دومره لوی بازار نو که حالات ښه شي د افغانستان حالات هم ښه شي اړیکې هم ښه شي نو هیله ده چې افغان سوداګر راشي دلته د یو رستورانت پرانیزي یو نه بلکې ډېر هو نو زده صاحب همکاري وکړو همکاري به وکړو ته اشپز او زه پنګه څنګه تاسو پانګونه وکړئ زه به همکار شم همکاري فقیره نو
Zaham wagam no grano dostano stasula pamrara ni tahadira manana kawam guri us zaba kapal dagar mai dur data pampara na ukram ukram Okay, no stasu yodal dia stasu la pamrara ni tahah manana kawam nu si jong sha kawat That's it. Over there, Pamani. Bye-bye. Au revoir. Bye. 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 再见。